ثنا یوسف چې کله ویشته نو دا د 45 منټ پورې ژوندی و او د هغه نه پس چې دی نو ګاونډیان یې ورغلل او ثنا یوسف چې دی نو دی هسپتال ته ورسوله. په هسپتال کې دې نه ساه وخوته. عمر حیات څوک دی؟ عمر حیات او د ثنا یوسف په منځ کې چې کومه تنازعات او کومه اختلافات نو هغه هم مخې ته راغلل. مکمل معلومات راغلل یا د دې واقعي چې تاسو مکمل حیران شئ چې عمر حیات چې دی د فیصل آباد اوسېدونکی دی ملګرو چې فیصل آباد کې دا اوسېدلو او دی هلته کور ملګرو دې مشر ورور کنه د عمر حیات چې هغه چې دی خودکشي کړې د خپل ځان ختم کړی د دنیا نه تللی او دې مور هم وفات شوې د هغه هم د دنیا نه تلله. عمر حیات چې دی نو دی به د منګې ګاډو سره ټیک ټاک یې کولې تصویران به یې ایستلو او دا چې دی نو په ټیک ټاک باندې به یې شیر کولو. عمر حیات چې دی نو دې چې دی نو ثنا ته به په مخه میسیجونه هم کول میس کالې به ورته کولې. کله به چې ثنا ویډیو ور واچوله نو دې چې دی نو غلط کمنټونه به پرې کول او خوشي کمنټونه یې پرې کول چې هغه د کتو نه و ملګرو. چې کله چې دی نو داسې به کول نو دا یو ورځ یې ولګېد که نه او فیصل آباد نه چې دی نو د اسلام آباد ته پیرنټ باندې گاډی راوستلو او چې دی نو ډریور یې راوستلو. دا چې کله راغی که نه د ثنا سره میلاوېدو دپاره چې کله ثنا سره دا میلاوېدو نو ثنا ورته د کور ګیټ نه کوله او ویل زه ستا سره نه میلاوېږم او بیا هم دې منت وکړو نو دا دننه ورغی نو دې ثنا ته ویل که نه چې زه ستا سره مینه محبت کوم او زه چې نو ته زما خوښه یې ته زما سره کوژدن وکړه واده وکړه. او دې جنۍ ته مکمل انکار وکړو چې زه داسې نه شم کولی زه ستا سره واده نه کوم. او دا بیا ولګېد که نه او تومانچې راواخېسته او په دې ثنا باندې چې دی نو دوه ډزې وکړې او دا د دنیا نه ختمه کړه. کله چې دا د دنیا نه ختمه کړه نو عمر حیات ولګېد که نه او بیا چې دی نو فیصل آباد ته وتښتېدو او کومه ګاډی چې پیرنټ باندې بولی او که نه هغه یې هم پرېښود او بیا چې دی نو په بل طرف باندې ځان فیصل آباد ته وتښتېدو او چې ثنا چې کوم موبایل و دا یې ورسره هم یوړو چې څه ثبوت چې دی نو دا پاتې نه شي دا فیصل آباد ته لاړ. ملګرو ثنا چې ونه تقریبا 45 منټ پورې دا ژوندی وه دا ژوندی وه بیا چې دی نو ګاونډیان یې ورغلل د هسپتال ته ورسوله او په هسپتال کې دې نه ساه وخوتو او د دنیا نه رخصت شوه. او دا ثنا چې دی نو دا د چترال سره تعلق ساتي او دا چې دی نو په اسلام آباد کې اوسېدلی یو ټیک ټاکر وه تاسو ته به پته او ثنا چې دی نو د هغه پلار هم بیان ورکړی چې موږ د چا سره دښمني هم نه ده کړې او نه هم د چا سره دښمني شته دی. ملګرو بیا چې دی نو فیصل آباد ته چې کله عمر حیات ورسېد که نه عمر حیات دا خیال و چې اوس ما کومه ثبوت دی نو موبایل دې ما راوړی دی. چې کله چې دی نو هغه ونیولی شو اسلام آباد ته راوستو نو هغه چې کله موبایل د هغه وکوتو نو د دغې عمر حیات چې دی نو میس کالې پرې ډېر زیات راغلي کالونه پرې راغلو د ثنا یوسف ته چې دې ته پرې ډېرې زیاتې میس کالې کالونه راغلو د هغه نه خلکو پته ولګوله که نه چې دا چې دی نو په دې وجه باندې ختمه کړې ده چې دې جنۍ چې دی نو د هلک نمبر نه چوته او دې سره خبرې اترې کول نه غوښتلې. ملګرو په دې واډیو باره کې تاسو څه وایئ د ثنا یوسف او د عمر حیات چې کومه د عشق لو سټوري چې کومه وه نو هغه مکمل داستان چې دی نو اخرنۍ ویډیو ده دا ختمه شوله ځکه چې هغه چې کومه په کومه طریقه باندې ایشتلې ده که نه خلک وایي ویډیوګانې به مه جوړوئ دا یوه ټیک ټاکره وه خو زیاتیا ورسره شوې ده که نه زیاتیا نه وي پکار د یو انسان سره زیاتیا وشي پکار ده چې موږ اول اواز چوت کړو چې ولې ورسره داسې کېږي بله ورځ د بل انسان سره هم داسې کېدلی شي. په دې باره کې تاسو څه وایئ ښه کمنټ ضرور وکړئ.